د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې کله وحی ختمه شو که نه نو داسې سر یې روچت کو وی راته ښکاري علي چې تا د مازدیګر مونځ نه دی کړی علي راته ښکاري تا د مازدیګر مونځ نه دی کړی وایي د الله پاکه پیغمبره قضا شو رانه په غېږ کې مې تاسو وایي په تاسو وحی شروع شوله تاسو ته مې ویلې نه شو د مازدیګر مونځ رانه قضا شو نبی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله علي خو ستا د رسول په خدمت کې لګیا و الله علي خو ستا د رسول په خدمت کې لګیا و الله مونځ دې نسې قضا شو الله د انور خو پې واپس که که نه چې دی د مازدیګر مونځ په ټایم باندې وکړي د انور پې واپس کا حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی انور واپس کو اسما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي داسې نور ولګېدو چې په غرونو باندې د نور شعاګانې رالي د نور شغلې رالي بیا رڼا شوله نور تر هغې پورې ولاړو تر څو چې علي رضی الله تعالی عنه د مازدیګر مونځ نه وکړی چې کله علي رضی الله تعالی د مازدیګر مونځ وکړو که نه پس د هغې نه ماښام شو د هغې نه پس ماښام شو دا د نبي علیه صلات وسلام معجزه ده او د علي رضی الله تعالی فضیلت هم دی ګورئ ښه د هغه صحابي دی چې د چا دپاره الله تبارک وتعالی نور واپس کړی دی د هغه صحابي دی نو دا د نبي علیه صلات وسلام معجزه ده